السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، الله رب العالمین ارشاد فرمایي چې په مځکه کې د هغې د سمون او اصلاح نه وروسته فساد مه کوئ. دا مځکه په هر هغه کار چې په دې کې فساد راځي هغه نه دې آیات منع کړي. فساد هر نوع ظلم، ګناه، معصیت، بیعدالتي چې د هغې په نتیجه کې اجتماع تباه کیږي، اجتماعي نظام د منځه ځي، د مسلمانانو یووالی او وحدت ته پکې خطر وي، د مسلمانانو خیر ته پکې خطر وي، هر ډول دین الله رب العالمین موږ او تاسو منع کړي. هر انسان دې دا وګوري چې آیا د هغې کومه کړنه خو د مځکې په سر د فساد سبب نه دی. که چیرې داسې وي نو خدای مکه د دې آیات د وعید لاندې او د دې حکم د نافرمانۍ لاندې رانشي چې الله تعالی فرمایي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. په مځکه کې د هغې د سمون او د هغې د اصلاح نه وروسته بیا فساد مه کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.